د وګ ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشي. په میدان وردګ ولایت کې د اقتصاد ریاست دندې څه دي او په دغه ولایت کې کوم مؤسسات دي چې د اقتصاد په برخه کې کار کوي؟ درنو لیدونکو د میدان وردګ ولایت د اقتصاد له محترم رئیس مولوي عبدالحکیم حامد سره ځانګړې مرکه لرو. رئیس صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله او وخت مو راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مننه، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ چې د موږ غږ تر خلقو پورې رسوي. ډېره مننه. مولوي صاحب، که پایله دې پوښتنې وکړم چې زموږ ستاسو په دغه ولایت کې کوم مؤسسات دي چې د اقتصاد په برخه کې دوی کار کوي؟ په دې ولایت کې 28 غیر دولتي مؤسسات دي چې هغه په مختلفو سکتورونو کې کار کوي، چې د هغې نه اکتید ده، دا کار ده، DRC ده، پین مؤسسه ده، نور غیر دي دونه چې ټول 28 مؤسسات کېږي په مختلفو برخو کې فعالیت لري. ډېر ښه. مولوي صاحب، که راشو دې ته چې دغه مؤسسات په دغه ولایت کې د اقتصاد په برخه کې کار کړي، په عموم کې که وایي چې څومره پروژې د دغه مؤسساتو لخوا همدارنګه د محترم وزارت اقتصاد له لوري زموږ ستاسو په ولایت کې پلي شوي دي؟ په دې ولایت کې د غیر دولتي مؤسساتو لخوا 20 پروژې په تیر کال کې تکمیل شوي دي او 43 پروژې فعل حالت کار لاندې دي. ښه. ډېر ښه. مولوي صاحب، که د پروژو یادونه وکړئ چې کومې برخو کې یعنې دغه پروژې تکمیل شوی هم جریان لري، یعنې هغه کومې برخې دي، یا سړک جوړونه ده، یا مثلا اقتصاد په کومو برخو کې دغه مؤسسات همدارنګه وزارت کار کوي؟ په دې برخه کې د کانالونو پاکول، د بعض ځای کې سړکونو جوړول او همداراز د وړو بندونو چک بندونو جوړول او د څښو د پاکو اوبو څاګان او بمبې ایښول چې د کار مؤسسې لخوا کېږي او همداراز د پوهنې او د روغتیا په سکتورونو کې چې په ډېره اندازه کار کوي. ډېر ښه. مولوي صاحب، کوي چې زموږ ستاسو په دغه ولایت کې دغه پروژې به د څومره افغانیو په ارزښت باندې وي؟ په دې ولایت کې دا پروژې 4 میلیارده 95 میلیونه 8,270 افغانیو ارزښت او معادل افغانیو باندې دا پروژې تطبیق کېږي. ډېر ښه. مولوي صاحب، که څه هم زموږ ستاسو ولایت د اقتصاد له پلوه کمزوری دی، نو آیا داسې خارجي مؤسسات او یا هم داخلي مؤسسات شته دي چې دې ته یې زړه ښه کړی وي چې په دغه ولایت کې د اقتصاد په برخه کې دوی کار وکړي؟ بله، په دوی کې ټول مؤسسات دې ته لیواله دي، بلکې ورځ ته بلې نوي مؤسسات دې ته لیواله دي او ورسي چې په ولایت کې خپل فعالیت وکړي. مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه. موږ او تاسو شاهدان یو چې په تېرو 2-3 میاشتو کې د پاکستان هېواد نه په زرګونه افغان کډوال د دوی لخوا افغانستان ته ولېږل شول، چې له هغه له جملې زموږ او ستاسو د ولایت کډوال هم وو. آیا د اقتصاد ریاست د دغه کډوالو کې د لاسنیوي څه دنده شته ده؟ بله، دا رښتیا هم چې یوه بده غمیزه او یوه غټ ابتلا او ازمایښت وه د افغانانو دپاره او انشاءالله په دې برخه کې ټول افغانان خصوصا د موږ ولایت دې ته آماده دی چې هر قسم همکاري ورسره وکړو. خو تر اوسه پورې چې دې ولایت ته چې یخ ولایت دی، نو 26 کورنۍ داسې دي چې هغه دلته راغلي دي او په دې برخه کې موږ د مشرتابه د حکم په اساس خپله غونډه د ولایت مقام او د مربوطه سکتورو څخه دایره کړې ده او هر سکتور ته دا وظیفه ورکړل شوې ده تر څو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو چې د مهاجرینو څخه هر قسم کمک او همکارۍ ته تیار شي. لکه مثال په طور اوقافو ته دا وظیفه ورکړل شوې چې د امامانو د لارې خلکو ته دا پوهاوی ورکړو چې مهاجرینو څخه کمک وکړو، مرسته وکړو، نغدي او غیر د هغو نه چې څه قسم مرستې ته ضرورت لري. همداراز صنعت تجارت ته وظیفه او دنده ورکړل شوې ده چې تجاران او صنعتکاران وغواړي هغه دې ته آماده کړو چې د مهاجرینو څخه کمک وکړو او موږ خپله مؤسساتو سره دا خبره شریکه کړو، مؤسسات د لارې دوی ته چنده یوه کمک پیدا کول او یوه همکاري ورته آماده کړو. تر اوسه پورې دا غونډه شوې ده او په راتلونکي هفته کې په پلان کې ده چې د ولایت په مختلفو ځایو او همداراز په ولسوالیو کې صندوقونه کېښول شي او چنده ورته وشي. ډېر ښه. مولوي صاحب، دغه مهاجرین چې دلته راځي چیرته به مراجعه کوي دوی او څنګه به دوی خپل ځانونه ثبتوي او د دې ترڅنګ د اقتصاد ریاست هغه کړنې به د دوی دپاره څه وي؟ بله، موږ د اطلاعات فرهنګ په واسطه باندې ځوانانو سره هم یوه جلسه درلودله
چې د هغو له لارې موږ عامه خلکو ته دا ځای وښیو چې دوی مراجعه به د ریاست مهاجرینو ته وکړه او هغه کوم کار چې دوی ته په سرحد کې ورکړل شوی د هغو کار سره راشي او مهاجرینو په ریاست کې ځان ثبت کړه د هغې له لارې هر قسم مرسته چې وه بیا دوی ته ورسیږي. ډېر ښه مولوي صاحب که راشو دې ته چې که چیرې کوم موسسات یا کومه داخلي یا هم خارجي موسسه غواړي چې د دغه کډوالو سره مرستې وکړي دوی به کوم قوانین تاسو له خوا نه ورته ایښودل شوي دي تر څو پورې د دغه افغان مهاجرو سره دوی کومه مرسته وکړي؟ د موږ د طرفه همغه عموما د وزارت کوم اصول دي هغه هلته تطبیق کیږي چې ثبتېږي او موږ ته لیږل کیږي. علاوه د هغو نه بیا دلته په ولایت کې موږ مهاجرینو سکتور ته معرفي کوو د هغې له لارې چې څومره شفافیت او عدالت دا دواړه په نظر کې وي او مرسته مهاجرینو ته ورسوي. نور علاوه موږ باندې کوم قیود او شروط او اضافه شوی نه ایږدو. ډېر ښه مولوي صاحب که راشو په دغه ولایت کې یوه موسسه وغواړي چې په عموم کې د اقتصاد په برخه کې کار وکړي آیا د دې دپاره څه طرز العمل شته؟ د دې پر طرز العمل شته دی. همغه ډېر په اسانۍ چې په وزارت اقتصاد کې ثبتېږي هغه هلته هغه څه اسناد یې غوښتل کېږي هغه یې موږ ته معرفي کوي بیا موږ فرمې انلاین او د ډونر سره قرارداد خط دا ترې غواړو هغه اسناد یې موږ ثبتوو بیا پس د ونه موږ سکتور ته معرفي کوو. نور د هغې نه اخواته موږ او سکتورونه ولایت مقام چې څه قسم همکارۍ او همغږۍ ته ضرورت وي هغه ټوله ورسره کوو او ورسره کړی یم ده. ښه ډېر ښه یعنې تاسو دغه موسسات ته څومره ډاډ ورکولی شئ؟ موږ موسسات ته 100% کې اطمینان او ډاډ ورکوو چې د موږ په ولایت کې به هیڅ قسم ستونزه دی ته نه وي نه د امنیت په برخه کې او نه د چا د مداخلې په برخه کې هیڅ ستونزه به نه وي او په ډیر اطمینان په ډیر جرأت ورته ویلی شو چې پوره اطمینان دی او د موږ ولایت ته دې راشي او د موږ په ولایت کې د خلکو څه مرسته او کومک وکړو. مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه ومنله او وخت مو راکړ. تاسو نه مننه چې موږ غږ تر خلکو پورې ورسوه. خوشحاله اوسئ. الله په عزت لري. د وخت تلویزیون درنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ مرکه همدومره وه. تر بیا او بلې مرکې مو په بخښونکي رب سپارم.